بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم حقوق والدین یا د مور و پلار حقوق. حضرت ابي اسید الساعدي رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي: بین نحن عند رسول الله صلی الله علیه وسلم اذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه ابو داود. حضرت ابو اسید رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خدمت او په مجلس کې حاضر وو چې د بني سلمه د قبیلې یو سړی راغی او عرض یې وکړي: ای د الله رسوله، آیا زما د مور و پلار تر وفات کېدو وروسته هم کوم داسې کار شته چې په مټ یې زه له هغوی سره ښه چلند وکړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل: هو، داسې کارونه شته. رسول الله ورته 5 شیان بیانوي. اول د هغوی لپاره د رحمت دعا کول چې په دې کې د جنازې لمونځ هم شامل دی. دویم د هغوی لپاره د مغفرت دعا کول. دریم تر هغوی وروسته د هغوی د عهد نافظول چې هغوی یې د ترسره کېدو هیله لرله. څلورم هغه صلې رحمي کول چې یوازې د مور و پلار په تړاو وي او د هغوی د رضا لپاره وي. پنځم د هغوی د محبانو او دوستانو عزت کول. نو قدرمنو اوریدونکو، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دې وینا نه معلومه شوه چې د مور و پلار له مرګ څخه وروسته هم له هغو سره ښه چلند غځول پکار دي. یعنې داسې کار کول چې هغوی ته پرې نفع ورسیږي او په خبرېدو سره یې روحونه پرې خوښ شي. د سایل په ځواب کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم 5 داسې کارونه وښول چې کله تر مور و پلار وروسته ترسره کړی شي نو له هغوی سره په ښه چلند کې حسابیږي. اول دا چې د هغوی لپاره د رحمت دعاګانې د الله رب العزت دربار نه وغوښتلی شي. دویم دا چې د هغوی لپاره د مغفرت او بښنې دعاګانې وکړی شي. مثلا دا دعا وکړي چې رب اغفر لی ولوالدی او داسې نورې دعاګانې. دریم دا چې د هغوی هغه عهد او ژمنه نافظه شي چې هغوی یې ترسره کول غوښتل. د دې مفهوم پراخ دی. په ځانګړې توګه د هغوی وصیت دې نافظ شي چې هغوی د شریعت موافق له خپلې ترکې څخه د حج بدل یا صدقې او خیرات په اړه کړی وي یا یې کوم غیر وارث ته د څه ورکولو ویلي وي. په دې کې باید هیڅکله کوتاهي ونه شي. د مړه شوي هغه مال چې د هغه له تهجیز او تکفین او تدفین او د قرضونو له ادا کولو وروسته پاتې شي، د هغه مال په دریمه کې هغه ته د وصیت کولو پوره حق دی. که چا وصیت کړی وي نور پر وارثانو واجب دی چې هغه پوره کړي. البته که په یو ګناه څیز باندې وصیت کړی وي نو د هغه پوره کول بیا ګناه ده، باید چې د ګناه وصیت پوره نشي. ډیری خلک د مور و پلار وصیت نه پوره کوي. د هغوی له وصیت سره سم چې د څومره مال خرچول پکار وي یا هغه ټول مال راګرځوي یا د لږ ډیر په مصرفولو سره کوي چې موږ د خپل پلار یا د خپل مور وصیت پوره که. دا سراسر ظلم او وصیت دی. د وصیت د مال راګرځول حرام دي او په خپل کار کې د هغه مال لګول هم حرام دي. کله چې پاک شریعت 2 برخې وارثانو ته ورکړی نو په دریمه برخه کې د وصیت له نافظولو نه زړه کوچنی کول او د بخیلي ښکارندویي کول په وصیت کوونکي باندې هم ظلم دی او په خپل ځان باندې هم ظلم دی. په کار خو دا وه که مور و پلار وصیت هم نوی کړی او په ترکه کې هم څه نوی پریښي، بیا هم اولاد د شریعت مطابق د هغوی لپاره په خپلو پیسو سره صدقه او خیرات کړي وی تر څو یې هغوی ته ثواب رسیدلی وی. لیکن کله چې هغوی مال پریښی دی او وصیت هم کړی دی نو په دې صورت کې د وصیت نه نافظول یا له وصیت سره سم پوره مال نه خیراتول ډیره لویه قطع رحمي ده او ډیره لویه ګناه ده. دا مال د اولاد لپاره حرام دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا کې انفاظ عهدهما لفظ راغلی
عهد پر مالی وصیت برسیله نور وصیتونو ته هم شامل دی. مثلا د دې پلار وویل چې زما پر فلانی زوی د قرآن کریم حفظ وکړئ او فلانی زوی مې چې حافظ د قرآن دی هغه د دین عالم جوړ کړئ، یا زما د فلانی لور واده فلانی سړي سره وکړئ، یا فلانی زوی ته مې د فلانی کس لور وکړئ. نو دغه وصیتونه چې پلار کړي دي باید د پلار د وینا مطابق دا د ټول عملی شي. بلکې که د کومې خبرې وصیت نه وي کړی مګر معلومه شي چې د ده هیله وه چې دا کار دې داسې وشي نو بیا یې هم کول پکار دي. البته د شریعت د مخالف کار کول بیا جایز نه دي. که ستا د پلار په زړه کې یا ستا د مور په زړه کې د یو کار د پوره کولو هیله وه خو هغوی وصیت هم ونه که وفات شول نو اولاد ته دا پکار دي چې هغه د مور و پلار هیله وروسته د هغوی د مرګ نه پوره کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څو داسې کارونه کولی دي چې په هغو باندې په عمل کولو سره د مور و پلار له مړینې وروسته له هغوی سره د ښه چلند سلسله جاري پاتې کیدی شي. په هغوی کې څلورم دا دی چې وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما، یعنې هغه صلې رحمي کول چې صرف د مور و پلار د تعلق په وجه وي او د هغوی د رضا لپاره وي. د دې مطلب دا دی چې د انسان اصل خپلوان خو د هغه مور او پلار دي چې دی له هغه نه پیدا شوی دی او نور خپلوي د دوی د خپلوي په وجه پیدا شوي دي. د مور ورور ماما دی او د هغې خور توړۍ او خاله ده، د پلار رور کاکا دی او د هغه خور ترور او عمه ده، او د پلار مور انا او د پلار پلار بابا دی. همدارنګه د مور مور انا ده او د مور پلار بابا دی. او د دې خپلوانو په ذریعه تر لرې او نږدې پورې ډېرې خپلوي جاري شوي دي. د دې ټولو خپلویو واسطه مور او پلار دي. له دې ټولو خپلوانو سره درجه په درجه او همدارنګه د خپل وس او قدرت موافق ښه چلند کول په دیني کارونو کې ډیر اهم کار او افضل عمل دی، لکه څنګه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم موږ ته په خپلو ویناوو کې دا بیان کړي دي. له خپلوانو سره د ښه چلند او صلې رحمي وکړي. په دې کې د مور و پلار د تعلق خیال وساتي چې دا خلک زما د مور و پلار خپلوان دي، زه به له دوی سره ښه چلند کوم نو هغوی به خوشحاله شي او زما څخه به راضي شي. ښه چلند خو انسان له ډیر مخلوق سره کوي، لیکن د مور و پلار له خپلوانو سره د په ځانګړې توګه د مور و پلار د خپلوي په نظر کې نیولو سره د ښه چلند وکړي تر څو چې مور و پلار په قبر کې خوشحاله شي. په 5م نمبر کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا وفرمیل و اکرام صدیقهما، یعنی د مور و پلار د متعلقینو او ملګرو اکرام دی وکړي. یعنی له خپل وس سره سم دی د هغوی مالی مرسته کوي، له هغوی سره د لیده کاته کوي. پر مالی مرسته برسیره که د هغوی بل خدمت ته ضرورت وي چې شرعا جایز وي هغه دې هم سرته رسوي او دا نیت دی وکړي چې دوی به زما د مور و پلار سره راشه درشه او مینه محبت کوه، د دوی تعلقات په ځای ساتل او له دوی سره ښه چلند کول به زما د مور و پلار د خوښي باعث وګرځي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي ان من ابر البر صلة الرجل اهل ود ابیه بعد ان یولی، یعنی تر ټولو لوی ښه چلند یو دا دی چې د پلار په نشتوالي کې که وفات شوی وي او که چیرته په سفر تللی وي د هغه له دوستانو سره ښه چلند وکړی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دومره خیال ساته چې کله به کوم پسه ذبحه که نو د خدیجې رضی الله عنها همزولو ته به پوره غړي، مثلا پوره ورون یا پوره لاس ورلیږه. هغه وخت چې د خدیجې رضی الله تعالی عنها له وفات څخه کلونه تیر شوي ول. حضرت خدیجې رضی الله عنها به له هغوی سره ډیره مینه درلودله، ځکه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی ډیر خیال ساته. که هغوی نشته نو د هغوی له ملګرو سره د ښه چلند وکړی شي. دا د محبت ښه بیلګه او د وفاداري ډیر لوی مثال دی چې له مرګ وروسته هم د زړه ساتنې خیال وساتي. کله چې د برزخ په عالم کې خبر شي چې زما په نسبت یې چاته هدیه ورکړه نو روح به ډیر خوښ شي. په یو سفر کې د عبدالله ابن عمر په خوا کې یو اعرابي تیر شو. د دې اعرابي پلار د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دوست و. ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې کله هغه وپیژنده نو هغه ته د سواري لپاره یو خر ورکه او له سر څخه یې پګړۍ راخلاصه کړه، هغه ته یې هدیه ورکړه. ځینې ملګرو د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه نه پوښتنه وکړه آیا ده ته د 2 درهمو ورکول کافي نه ول؟
حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ځواب ورکه د اعرابي حیثیت ته نه ګورم، د خپل پلار حق ادا کول مې هدف دی. رسول الله فرمایلی دی چې د خپل پلار د دوستي خیال وساتئ، هغه مه پرې کوئ، ګڼې الله تعالی به ستاسې نور واخلي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپل مور و پلار خدمت هم وکړو، او هغه کسان چې زموږ مور و پلار دوستان ول په خلاصه سینه سره د هغو خدمت هم وکړو او هغو سره دوستي وساتو. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم